حنیف اتمر ولسمشر غني ته مبارکي ورکړله او عبدالله ته یې سخت اخطارونه ورکړل. دا چې اتمر تازه څه ویلي دي په همدغه ویډیو کې ټول جزئیات راسره کتلی شئ. ګرانو لیدونکو السلام علیکم. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار او د 1998 هجري لمریز کال د ولسمشرۍ ټاکنو لپاره نعمان محمد حنیف اتمر ولسمشر محمد اشرف غني ته د دوهم ځل لپاره د افغانستان د جمهور رئیس په توګه په ټاکل کېدو باندې مبارکي لیکلې ده او ډاکټر عبدالله موازي حکومت ته په نغوته یې ویلي دي چې موازي حکومتونه افغانانو ته د منلو وړ نه دي او اوس د دې وخت نه دی چې ټاکنیزې ناندرۍ دې دوام وکړي. محمد حنیف اتمر په یوې خپرې شوې اعلامیې کې لیکلي دي چې سره له دې چې د ده په ګډون ګڼو سیاسي ډلو او اشخاصو د زیاتره ټاکنیزو مواردو په اړه د نظر اختلاف درلودو، خو د لوړې د مراسمو په ترسره کېدو سره د دوی اعتراضونه او له ټاکنو څخه راپورته شوي اختلافات پای ته رسېدلي دي او نورو اعتراضاتو ته اړتیا نشته. ښاغلی اتمر وړاندې لیکي چې له نوي حکومت څخه د ده او د افغان ولس هیله دا ده چې د سولې او ملي یووالي د ټینګښت لپاره کار وکړي او رامنځته شویو فرصتونو نه په پوره دقت سره د اوږدمهاله ګټو لپاره کار واخلي. حنیف اتمر زیاتوي چې د سولې او د ملي یووالي د ټینګښت او له فرصتونو نه د اوږدمهاله ګټه اخیستو په برخه کې به له نوي حکومت سره ملاتړي اوسي او دفاع به یې وکړي. هغه لیکي چې د هیواد په داخل کې هم ګڼې ستونزې شته دي، خو له نوي حکومت نه مو هیله دا ده چې داخلي ستونزې د خبرو او د ټول منلي حکومت په تشکیل سره حل کړي. د ښاغلي اتمر په وینا اوس د دې وخت دی چې ټول په ګډه د سولې او اتحاد او اتفاق بهیر ته ولاړ شو او ټول په ګډه د نظام د ساتلو لپاره کار وکړو. ګرانو لیدونکو په دې هیله چې دغه ویډیو به مو راسره تر پایه پورې لیدلی وي. که هم دغه ویډیو خوښې شوي نو ویډیو درسره لایک کړئ او زموږ چینل هم سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.